رجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستاسو خدای کې جوړ صحتمند خوشاله اوسئ. زما چینل ته خلاص تاسو وایم. د نن موضوع دی څنګه کولای په کومه پیسو موږ په افغانستان کې یو موبایل یا ګرځنده رستورانت جوړ کړو. موبایل عادي رستورانت یا ګرځنده رستورانت عادي هغه موبایل یا ګرځنده رستورانت عادي رستورانت سره څه فرق دی؟ او لومړی سوال مې تاسو نه دا دی چې آیا کله سوچ کړئ چې غواړم رستورانت خلاص کړم، رستورانت لپاره کوم شی ضرورت لرم، څومره سرمایه ته ضرورت لرم، دا هغه شیان دي چې په دې ویډیو کې به تاسو زه تشریح کوم. او مخکې د اصلي موضوع ته راسم تاسو نه هیله لرم چې ما ویډیو څه دا لایک کړئ، دوستانو سره شیر کړئ، خپل نظر مو کمنټ کې ولیکئ او دا هم ولیکئ کوم کاروباري مشروع ته ضرورت لري چې هغه باندې تاسو جوړ کړم چې د افغانستان په سطح اوسېږي. او بل زما چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو ته هم ووایئ چې ما چینل سبسکرایب کړئ. د نیمه هدي په نوم تاسو یوټیوب کې کتلی شئ. نو راځم اصلي موضوع ته څنګه کولی شو موبایل یا ګرځنده رستورانت خلاص کړو. فرق څه د عادي رستورانت سره؟ اول راځو عادي رستورانت ته چې څه قسم عادي رستورانت چې په کار دي. عادي رستورانت چې په کار دي لوړه سرمایه ده، بهترین موقعیت دی، بهترین کاریګر د اشپز نیول تر عادي کاریګر پورې دا ټول مهم دي. ځکه زه باندې زحمت بس مخ باید یو ښه سرویس ولرم او ښه ډوډۍ وخورم. دا هغه څه چې رستورانت له کور نه جدا کوي. او بل څه چې مهم دي هغه دا دی چې صورت رستورانت باید پاک سوتره اوسېږي، باید لکه منظم اوسېږي او قیمتونه باید کم اوسېږي. دا تاسو ته ډېر کومک کوي. څه چې مشکلات هغه دا چې دکان څه چیرته دکان نیولی نو هغه انتقال وړ نه وي، نو هغه به همیشه مالتي او چې تاسو خارج سفر لرئ نو تاسو داسې یو کس ته باید وسپارئ چې هغه اعتباري اوسېږي. که اعتباري نه اوسېږي تاسو به غټ مشکلات سره مخامخ کېږئ او د رستورانت که غلط لاس ولګي نو دا به غلط وچلېږي او دا بالاخره هغه نقصه باندې دی هم سي. نو دې خاطر باید غلط کس ته باید دا ونه سپارئ. بل عادي رستورانت هغه فرق څه دا ده چې عادي رستورانت کې تاسو چې کله ډوډۍ پخوئ تاسو نه پخوئ. موبایل ګرځنده تاسو دلته چې تاسو دکان نه نیسئ، د کې مصارف د دکان هم راکم سو، کاریګر ته ضرورت نه لري، تاسو خپل ځان ته یو نفر یاستئ، خپل رئیس هم یاستئ، خپل کاریګر هم یاستئ، یعنې نه چاته تنخواه ورکوئ، هسې چې ګټئ هغه تاسو خپل ګټه کېږي. دې لپاره تاسو ته کوم شي ته ضرورت دی هغه دی لومړی شي ته ضرورت لري، تاسو موټر ته ضرورت لري. موټر څه ده؟ ما اتفاق نه کړي 2019 اوسېږي او 1995 موډل او دا فرق نه کوي چې کوم دا کمپنۍ ده که هغه کمپنۍ. څه چې مهم دي هغه دا دی چې موټر باید دوه شیان مهم دي چې پاک اوسېږي او موټر هم ثابت اوسېږي، یعنې ما نیمایي لار کې پرې نه دي. دا چې څنګه دی دې څنګه ته چې ما د رستورانت دکان نه لرم، دې خاطر دا مصارف مې رقم کړل، کاریګر نه لرم رقم سوچ خپله جوړوم، خپله باید کاریګر اوسېږم، خپله اوسم. خو البته زه اوس اشپز نه یم، ډوډۍ باندې نه پوهېږم څنګه چلو کوم. کور کې زنانه لرم، زه کولی شم زنانه کومک وغواړم، هغوی ته ډوډۍ پخه کړي. کور کې ډوډۍ پخه سو زه چل کوم، زه دیګي کې نه باروم چې زه موټر کې دیګي خلکو ته ویسم. بیا لکه صدر کې چې وو پېښور صدر کې هلته به دیګی ځمکه کې خو بیا به کابو کې اچول، نه دا ډېر غیر صحي لاره ده. څه چل کوم تاسو باید پاک کړئ. پاکینګ لپاره موږ څه ضرورت لرو؟ موږ پلاستیکي کوټې ته ضرورت لرو چې د عکس کې تاسو ته ښکاري. د هر ولایت کې هر چېرته خلاص تاسو په اسانۍ پیدا کولی شئ. دا شکل هغه ډک شو تاسو ته به دا په دې شکل ښکاره شي. تاسو زه دلته وښیم دا هغه دی. دا اوس ډوډۍ هغه در سره بندوو، موټر کې موږ ډکوو ترېنه. دې نه څنګه چې دغه شو دا باید څنګه شي؟ دا خو تیار مخکې نه هغه دي، دا یخي، دا بیا ګرمېدو ته ضرورت لري. دې لپاره نور څه ضرورت تاسو لرئ؟ دا باید ګرم شي. دې خاطر موږ څه چل کوو؟ موږ دې لپاره موږ مایکروویف ته ضرورت لرو. زه به تاسو ته دلته وښیم چې دغه مایکروویف دی چې تاسو ته دلته زه ښکاره کړم چې دا اوس دا دی. دا مایکروویف دی، تاسو دلته کتلی شئ. د مایکروویف ډوډۍ ګرمېږي. البته دې ولټیج معلومې چې دومره ولټیج کې دا کار کوي. دې خاطر چې د دې ولټیج مشکل حل شي موږ برق ته ضرورت لرو. برق لپاره موږ شي موږ یو جنریټر ته ضرورت لرو چې د ګرځنده دی. موږ شتې څنګه ته موږ یو جنریټر ته ضرورت لرو. جنریټر څه ده؟ مثلا کابل کې څه مختلف جنریټر خرڅېږي، 2000 افغانۍ پورې شروع کېږي. دلته وګورئ دا دلته مختلف کمپنیانې دي. تاسو هر یو چې خوسته برابر وو، خو البته مایکروویف اول اخلئ، بیا مایکروویف په حساب ولټیج به په حساب باندې بیا تاسو جنریټر اخلئ چې خو دې خو کم زیات نه شي چې دواړه سوځېده امکان هم شي. او دا چې کله استعمالوئ د جنریټر استعمالوئ یا مایکروویف استعمالوئ باید موټر مو ولاړ اوسېږي. ځکه که حرکت کې مایکروویف استعمالوئ نو تاسو د موټر د خطر سبب کېږي، نو تاسو باید دا کار ونه کوئ، همیشه باید یو ځای کې ودرېږي. بل تاسو ضرورت لرئ هغه دی باکس. تاسو کوک د نوشابې لپاره تاسو یو داسې یو صندوق اخیستی شئ، دې کې تاسو یخ اچولی شئ. دې کې تاسو بوتل د اوبو د نورو بوتلونه باید یخ وساتئ. دې کې تاسو د اوبو شیان کومک کوي. دا به تاسو ته په دې شکل ښکاره شي. تاسو زه دلته ښیم دا باکس دغسې یخ په دې شکل تاسو ته کتلی شئ. دې تر څنګ تاسو ته چې ضرورت لري تاسو کولی شئ سلاد لپاره هم تاسو کوتېګانې پکې واچئ، جوړې کړئ، کور کې دغسې پاک سوتره اوسېږي. ډوډۍ هم کولی شئ باندې نه واخلئ، کور کې واچئ، مایکروویف کې ګرم کړئ، خلکو ته ورکړئ. څنګه ټیشو پیپر باید خلکو ته ورکړئ، ښه منظم اوسېږي، پاک اوسېږي. کاشوغ پنجه ورته ورکړئ، کاشوغ ورکړئ، پلاستیکي دا ټول شیان باید ورته ورکړئ. او ریټونه باید کم اوسېږي، څومره چې ارزانه اوسېږي رستورانت کنه رستورانت ته ولاړ شئ، ځکه تاسو مصارف کم ده نو تاسو کولی شئ خپل ریټونه کم وساتئ. او څه چې مهم دي هغه دا دی چې تاسو باید په ښه طریقه خلکو ته ښه رویه ورکړئ، ښه ټیشو پیپر ورکړئ، ښه منظم ورکړئ او یو ښه پلاستیک ورته
ورکړي هغه کوي. نو دا و د نن ورځې موضوع. تر څو شی مشکل وي نو ماته کمنټ کولای شئ. نو بل ویډیو پر خدای سپارم. خدای پامان.